الله پاک په عباداتو کې په مونږ باندې مونږ فرض کړی دی. دا د ارکان اسلام یو اهم رکن دی. د مونږ مطلب علماء لیکلی دی، وی صلات دا د صلتن نه اوته دی، صلتن نه جوړ دی، د عربی لفظ دی، او صلتن وی یو ځایوالی ته، او د مانځه په ذریعه باندې الله سره قربت او نزدېکت حاصلیږي، ځکه ورته صلات وی، مونځ ورته وی. یو صحابي پیغمبر علیه السلام نه تپوس کوي، یا رسول الله، الله ته مونږ په کم ټیم کې ډیر نږدې یو؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، وی چې تاسو کله سجدې ته لاړ شئ نو په سجده کې ستاسو الله سره قربت زیات وي، ډیر نږدې شي سړی الله ته. الله اسیم نږدې دی، وی د دې مرۍ د رګونو نه هم زیات نږدې دی. خو په مانځه کې دا خو معراج دی د پاره د مؤمن. معراج کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام الله سره رانږدې شو، الله ځان ته رانږدې کړ او ډېرې رانږدې کړ. دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، ډېر زیاتې رانږدې کړ. نو د مانځه په ذریعه باندې انسان الله ته نږدې کیږي. کعب احبار رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی، د تورات عالمو. هغه د امت محمدیه د مانځه باره کې فرمایلی دي، وی په تورات کې الله فرمایلی لیکلی چې د آخر زمانی د پیغمبر یو امتی چې کله د ماسپخین مونځ کوي، چې د سار مونځو کې الله پاک د ټولې شپې ګناهونه ورته معاف کړي. دا د دې امت خصوصیت دی، فضیلت دی، په مانځه سره ټول ګناهونه الله معاف کوي. وی بیا چې کله د ماسپخین مونځ وکړي نو د ماسپخین 4 رکعاته مونځ دی. په لومبي رکعت باندې الله پاک دته مغفرت وکړي، وی زما وبخلي. په 2م رکعت باندې الله پاک د ده په اعمالو کې وزن پیدا کړي، الله به اعمال تلی. دا د ماسپخین 2م رکعت دې سره الله د مسلمان د اعمالو تله درنی، په دې سره ورته تله درنه کړي. او په 3م رکعت باندې دا ټولې فرشتې د ده دپاره د مغفرت دعا شروع کړي، یا الله دې مونځګزار ته بخښنه وکړي. او په 4م رکعت باندې الله پاک د جنت 8 دروازې دا کولو کړي. دا صرف په دې 4 رکعاتو د ماسپخین باندې الله دومره مهرباني کوي. او وی بیا چې کله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امتی د مازیګر مونځو کې، نو وی ټولې فرشتې څومره چې دي د ده دپاره د مغفرت دعا کوي، یا الله د پیغمبر علیه السلام د امتی د مازیګر مونځو کو خدای ته د مغفرت وکړي او بخښنه ورته وکړي او ته ترې راضي شي. دعاګانې وله ټولې فرشتې کوي. او بیا چې کله بنده د ماښام مونځو کې، نو وی د ده د دعاګانو که د فرشتو دعاګانې او که دې څومره دعاګانې کوي، د اسمان دروازې ورته کولو شي دغه دعاګانو ته، او دا برځي د ده دا دعاګانې. دا د ماښام مانځه سره. او کله چې دې د ماسخوتن مونځو کې، نو وی الله پاک دې داسې د ګناهونو نه پاک کی لکه یو ماشوم چې مور نه پیدا شي او پاک وي، دقسې دې الله پاک کی. دا مسلمان مونځګزار دی چې د شپې سملی دی بالکل د ګناهونو نه صفا شوي. دا د دې
اخیری امت دا اعزاز دی چې په دې مانځه باندې دل ورکړی دی. حضرت عیسی علیه السلام یو ځل ولیدل چې یو دریاب دی او مزیدار سپینې اوبې دي او د هغه دریاب په غاړه باندې یو ځناور دی او هغه ځناور تک سپین خشته مزیدار دی. نو دغه ځناور ځان په دې خټو کې اولړي ګنده شي او بیا هغه دریاب ته ور ټوپ کړي چې د هغه دریاب نه راوځي مزیدار بیا قصې صفا شوي او سپین شوي چې بار راوځي نو بیا هغه خټو کې ځان ولړ لکه دا ماشومان چې لوبې کوي سیند کې لامبي بار راوځي بیا خټو کې لګیایي بیا خټو کې ځان څښاکي بیا اوبو ته ور ټوپ کړي. دا ځناور بیا د قصې ځان څښاکي او بیا د دریاب ته ور ټوپ کړي چې بیا راوځي بیا داسې چمک وي او خشته مزیدار. نو حضرت عیسی علیه السلام ډیر زیات تعجب وکړ چې دا څه شی دی دا ځناور چې دی ځان څښاکي او بیا پاکیږي. نو حضرت عیسی علیه السلام ته د وحی په ذریعه معلومه شوه چې ته خو تعجب کې خدا تا ته خدای پاک تعلیم درکوي او ښیي درته د پیغمبر علیه السلام د یو امتي شان تا ته ښیي چې هغوی باندې الله 5 منځونه فرض کړي دي او دغه بنده چې کله ځان ګنده کي ټوله شپه دي ګناهونو کې تیره کی خو چې راشي او سار منځو کی هغه د شپې څومره ګناهونه چې د کړي هغه ورته الله معاف کي د دریاب نه دی صفا راوځي مزیدار. بیا د سار نه ماسپښینه پورې دی ځان په دې دنیا کې لتاړ کی خراب کی ګنده کی نه د ماسپښین مانځله راشي نه د ماسپښین مانځه سره دی بیا صفا شي اولامبي الله ګناهونه ټول معاف کی. د ماسپښین نه مازیګره پورې دی بیا ځان ګنده کی بیا راشي د مازیګر منځو کې مازیګر سره بیا دی صفا شي دقسې ماښام دقسې ماسخوتن مونځ چې دی وکړي دی داسې صفا شي لکه د مور نه چې سر ماشوم پیدا شي داسې دی صفای. او حدیث کې یو حدیث تاسو هر وخت د دې تبلیغي حضراتو نه اورئ. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي صحابو ته وایي ستاسو څه خیال دی چې د یو سړي په دروازه باندې نیر وي او دی پکې 15 ټیمه لامبي آیا په ده باندې به څه خیرې پاتې شي؟ هغوی ورته وایي نه یا رسول الله وایي دقسې چې زما یو بنده زما یو امتي هغه د الله عبادت کوي او مونځ کوي 15 ټیمه دی مونځ کوي او 10 کوي دی ورسره دقسې پاکیږي لکه دغه سړی چې څنګه پاک شي. نو دې منځونو سره الله پاک زمون ګناهونه معاف کوي. او حدیث کې راځي د یو بنده مونځ الله قبول کی مقبول مونځ چې دی چې الله قبول کی وی هغې سره خدای پاک یو فرشته پیدا کی او هغه فرشته لګیا شي مونځونه شروع کی عبادت کوي وی تر قیامته پورې هغه به لګیا عبادت په کوي او د هغې چې څومره اجر او ثواب دی هغه به خدای پاک دی مونځ ګزار له په عمل نامه کې لیکي د ده عمل نامه به پې ډکېږي. عبادت فرشته کوي او عمل نامه زمونږ ډکېږي د نیکو اعمالونه. دا الله پاک دی امتی ته دا فخر ورکړی دی دا عزت یې ورته ورکړی دی. حضرت دانیال علیه السلام یو پیغمبر تیر شوی دی. حضرت دانیال علیه السلام یو ځل د امت محمدیه د منځونو تعریف کو او وی فرمایل وی که د نوح علیه السلام قوم منځ پیخیم کولی لکه امت محمدیه چې څنګه منځ کوي وی دقسې منځ که دوی کو دوی به د الله د عذاب نه بچ شوي وي طوفان نوح په دوی معذب کړی نه وي د هغې نه به الله محفوظ ساتلی او دغه رنګې
قوم هود الله په هوا باندې هلاک وای که دوی ایمان پکې نم وي خو چې دغسې منځونو نقل یې کو وی خدای پاک په هغوی د هوا د طوفان نه ساتلي دقه رنګې سمودیان الله هلاک کړي دي د قوم لوط خدای پاک هلاک کړي دي د مخکې قومونو باندې چې عذابونه راغلي دي په دوی به عذابونه نه وي راغلي خو که چېرته دوی دغسې منځونه کول دا مونږ منځونه کوو د هغې منځونو د برکته د اجتماعي عذاب نه الله مونږ ساتلي داسې انفرادي لږ شانتې راته هغه نمونې ښیي خو نور الله زمونږ حفاظت کوي او الله مونږ د عذابونو نه ساتي دا د دې مانځه د برکته دا مونږ دا مونځ کوو په دې انسان کې حواس خمسه دي د دې نه دی فایده اخلي دته د دې نه فایده ده لکه یو سړی د حواس خمسه یو لمس دی دا مونږه څه شي له لاس داسې یو په دې لاس یې مسه کوو یو دا سترګې دي په دې ګورو په دې غوږونو اورو په دې سپیمو باندې مونږ بوی معلومو او ژبه باندې مونږ ذائقه معلومو دا حواس خمسه دي الله دا نعمتونه مونږ له راکړي دي دا اعضا دا ډېر قیمتي نعمتونه دي دا یو غاښ قیمت هغه د لکونو دی دا یو ویښته چې دی دا خلک چې ویښته لګوي په لکونو روپو ویښته لګوي دا دومره قیمتي دي دغسې د بدن هر عضو هغه قیمتي ده او د لکونو ده او د کروړونو ده د دې اړو څه حساب نشته د انسان د بدن د نعمتونو قیمتي دي ډېر زیات نو چې الله یو نعمت درکړي نو وای د هغې شکریا به مدا کې نو دا حواس خمسه چې دي زمونږه دا مونږ چې لمس کوو یو څیز داسې ما لاس کېښود ما مسه که په دې باندې زه دوه څیزونه معلوموم یخ او ګرم چې دا څیز یا یخ دی یا ګرم دی دا دوه څیزونه په دې معلومیږي په لمس سره د دې دپاره الله پاک د دې د شکریې دپاره د سهار 2 رکعاته مونځ په مونږ باندې فرض کړی دی ځکه دا دوه نعمته شو چې تا لمس وکړه یخوالی ګرموالی په دې معلومیږي نو د سهار مونځ الله ویو کې د دې نعمت شکریا به ادا شي دغسې مونږه په دې پوزه باندې خوشبویی او بدبویی پوزه قوت شامه دیتا وي دا یو قوت دی قوت شامه نو په دې قوت شامه باندې 4 څیزونه مونږه معلومو او د 4 طرفونه معلومو خوشبویه دی او بدبویه دی اوس دا خوشبویی او بدبویی دا که مخې ته یي نو مونږ په دې محسوسوو که ښي طرف ته یي که ګس طرف ته یي که شا ته یي د 4 طرفونه مونږ خوشبویی او بدبویی محسوسوو نو الله پاک را باندې د ماسپښین مونځ فرض که چې د دې شکریا کې 4 رکعاته مونځ وکړې د دې شکریا به ادا شي بیا مونږ په دې غوږونو باندې اواز اورو نو دا د 4 طرفونه اورو د مخې نه د شا نه د ښي طرف نه ګس طرف نه 4 طرفونه مونږ اواز اورو که څوک اواز وکړي نو الله را باندې د مازدیګر 4 رکعاته فرض کړل چې 4 رکعاته وکړې چې د دې شکریا ادا شي او بیا الله پاک چې دی نو دا سترګه دا لیدل دا د 3 طرفونه لیدل کوي که ستا یې څوک مخې ته یي نو لیدل کولی شي که دې طرف ته یي نو لیدل کولی شي که دې طرف ته یي لیدل کولی شي شاته لیدل نه کېږي د 3 طرفونه سترګه لیدل کوي نو مونږ باندې خدای پاک د ماښام مونځ فرض که چې تاسو 3 رکعاته مونځ وکړئ چې د دې شکریا ادا شي او بیا دا غوږ دی دا مونږه
د هر طرف نه آواز اورو د څلورو طرفونه که آواز څوک وکړي نو د هر طرف نه اورېدی شي. نو الله د ماسخوتن مونځ 4 رکعاته را باندې فرض کړ چې تاسو 4 رکعاته مونځ وکړئ چې د دې شکریا ادا شي. دا حواس خمسه دا د دې د شکریا دپاره علماو لیکلي دا مونځ الله په مونږ باندې په دې رکعتونو باندې فرض کړ. یو فرض دی او یو سنت دی. رکعتونه فرض هغه د سار 2 دي، د ماسپښین 4 دي، د مازیګر 4 دي، د ماښام 3 دي او د ماسخوتن 4 دي. خو سنت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت دي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سنت څه ته وایي؟ چې پیغمبر علیه السلام کړي وي او کله کله یې پریښي وي. هغه کله کله پریښودل د دې دپاره چې زما په امت فرض نشي، د دې دپاره کله کله پریښي دي. اوس زمونږ بعضې خلک سنت نه کوي، فیشن جوړ شوی دی، سنت نه کوي. حالان کې اوس پیغمبر پریښي دي، نو هغې کې خو یو حکمت پکې دغه و چې فرض نشي. د یو صحابي نه څوک دا نشي ثابتولی چې هغه سنت پریښي وي. سنت مؤکده چې کوم دي د منځونو سره چې کوم سنت دي مؤکده، دا څوک د یو صحابي نه نشي ثابتولی چې یاره دې صحابي کله کړي دي او کله یې نه دي کړي. نه، هغه همیشه کړي، ځکه هغه صحابي دی، هغه امتي دی. پیغمبر هغه کله کړي دي او کله نه دي کړي، نو هغې کې خو حکمت و. نو مونږ یې بیا ولې نه کوو؟ دا د جمعې مونځ بعضې کسانو کې او منډه کې د بعضې خلکو خدا وي چې زه کور به وکړو، نو ډېره بهتره خبره ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به سنت کور کول. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي د خپلو کورونو نه قبرونه مه جوړوئ، مقبرې مه جوړوئ. مقبره کې څوک عبادت نه کوي، کورونو کې عبادت کوئ. سنت چې څومره دي نوافل هغه کور کې کوئ. خو بعضې خلک بالکل سنت کوي نه، هغوی وایي سنت پکې چا راوستي دي، خو نفل دي که ودې کړل ودې کړل او که ودې نه کړل ودې نه کړل. نه، هغه سنت زواید دي چې موږ ورته نفل وایو. کوم چې سنت مؤکده دي د منځونو سره چې راغلي دي چې د سار 4 رکعاته دي، هغې سره 2 سنت دي، د ماسپښین هغې سره 6 رکعاته سنت دي، دغه د ماښام هغې سره 2 رکعاته سنت دي، دغسې د ماسخوتن هغې سره 2 رکعاته سنت دي. دا یو صحابي نه دی پریښی. وګورئ که نه، یو صحابي دا نه دی پریښی. زمونږ ډېر قابل خلک ځان ته وایي دا د نوې رڼا خلک اوس را پیدا شوي دي، داسې بعضې اجیان دي، پروفیسران دي، خپل تحقیقونه کوي د ځانه. هغوی سنت پکې چا راوستي؟ سنت نشته. که دې وکړل او که دې ونه کړل. نو دغه حاجي صاحب ته ووایه، وی ته ما ته ثابت که چې یو صحابي خو راته وښایه چې یاره هغه صحابي دا سنت پریښي وي چې دا سنت پکې چا راوستي وي. یا که دې وکړل او که دې ونه کړل. دا د یو ټولو صحابو دا کړي دي. د پیغمبر علیه السلام د مانځه طریقه مونږ ته چا ښودلې ده؟ صحابو ښودلې ده. او صحابو مونږ ته په احادیثو کې هم دقه طریقه ښودلې ده چې څو رکعاته دي دا مونږ چې کوو دی راته ښودلي دي. دا د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نقل دي، دا د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نقل دي، دا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر علیه السلام مونځ را نقل شوی دي، هغه پکې هم دقسې دي. دوی وایي سنت پکې چا راوستي؟ عزتمندو، مونځ الله پاک په مونږ باندې فرض کړی دی. د الله یو فریضه ده. داسې نیکان صالحان خلک وو چې هغوی به د شپې په شواروز کې په 24 غنټې کې 1000 رکعاته نفل وکړل. رابعه عدویه یو بوډۍ ښځه ده کمزورې، هغې به په شواروز کې 1000 رکعاته نفل وکړل. او بیا به یې وی دا زه په دې نیت نه کوم چې الله پې ماله اجر راکړي، نه، صرف دا زه د دې دپاره کوم چې په آخرت کې د دوانو جهانو سردار زمونږه په نورو امتونو باندې فخر وکړي چې وګورئ زما د امت یو کمزوري بوډۍ وګورئ هغه 1000 رکعاته نفل کوي، چې په نورو باندې فخر وکړي، په نورو امتونو باندې. پیغمبر علیه السلام دا صرف زه د دې دپاره کوم چې د هغه سترګې اوچتي. یو د دغې خلکو منځونه و، عبادتونه و. او زمونږ مونځ مونږ ځان خلاصو،
په منډه باندې مونځ کوو. د دنیا د یو کار نه مونږ ځان نه خلاصو، هغه دکانداري مونږ شوق سره خپل ټیم باندې پوره کوو، نوکری مونږ پوره کوو، مونږ زمینداری پوره کوو، د دنیا څومره کارونه چې کوو هغه پوره کوو، هغې له پوره وخت ورکوو. یو مونځ دی چې دا داسې مظلوم شوی دی چې دی له مونږ ټیم نشو ورکولی، بس په منډه چې کم ټیم دی هغه مونږ مونځ له ورکوو. صحابه دا طریقه وه، هغوی به جومات کې ناست نو چرته چې به کاروبار لتلل نو یو 15 منټو له به یې منډه کړې، هغه خپل کاروبار به یې وکړه، کار روزګار به یې وکړه، په منډه به رالل، بیا به جومات کې ناستو خپل عبادت به یې کوو. د هغوی دغه شانو او زمونږ دا شان دی چې مونږ ټول وخت دنیا له ورکړی دی، مانځل ټیم نه ورکوو. عزتمندو دا مونځ اهم عبادت دی، د ارکان اسلام کې اهم رکن دی، اجرونه ثوابونه دي، دا د مؤمن معراج دی، دا د جنت چابي ده. که جنت ته څوک تلل غواړي نو په مانځه باندې به ځي. نو عزتمندو د دې خیال وساتو، ټیم وله ورکو، خشوع خضوع سره مونځ وکړو، د جمع اهتمام وکړو. پیغمبر علیه السلام فرمایي وایي زما دا زړه غواړي چې څوک په کورونو کې مونځونه کوي چې زه ورشم خشاک راغونډ کړم او د هغوی کورونه اوسېږم. ډېر خلک په کورونو کې مونځ کوي، د جمع اهتمام نه کوي. د جمع اهتمام وکړو، مانځله جمع سره راشو، خشوع سره مونځ وکړو. انشاءالله دغسې مونځونه دا به زمونږ د نجات ذریعه وي. الله دې مالم د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې تاسو لم درکړي. اللهم صل علیه ګناهونه معاف کړي، خدای شرعي حاجات هم پوره کړي، ظالمان او مفسدان په امان مردگان د اهل اسلام او وبخي، بیمارانو ته شفا ورکړي، زمونږ په حال باندې رحم وکړي، خدای کامل منځونه نصیب کړي، خدای خپل عبادات او توفیق را لراکړي، ګناهونو نه مونږ ټول محفوظ وساتي.